دا ګردو درد کله نه دی بچ؟ دا وخت نه دی. هر وختي علاج نه دی کړی؟ کور مو خپل دی بچ؟ بل چا کره اوسېږي؟ تاسو کره اوس شی نشته چې زه درته واخلم بچې؟ شی نشته. نه شی چې نه وي ته ډېره خفه کېږي لورې. نه وړه شته دی، وړه خو بېخي نشته. غوړي شته دی، شی چې مور مې مریضه ده، هغې ته پیسې نشته دی. څوک مریضه ده بچې؟ مور. دوستانو زه نور نشم غږېدی، دغه حالت دی زموږ په دې وطن کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو یو ویډیو مو کتله سمالګرو راته لینک هم را سینډ کړ. زه خو ذاتي په دغه ویډیو باندې دغه کتو باندې او د دې ماشومې دغه خبرې اورېدو باندې انتهایي خفه شوم. دغه خفګان اظهار تاسو زه نشم کولی، خو زه به دومره په الفاظو کې ووایم د یو انسان زړه هغه د غوښې وي، د کمر نه وي، د ګټې نه وي، د وسپنې نه وي. نو زه وایم چې یاره د ماشومې دا خبرې چې کوم دي هغه به برداشت نه کړي، بلکې د هغه د سترګو نه به اوښکې لاړې شي. او دا تاسو زه حقیقت وایم. که چېرته د سړي یا د یو کس چې کوم دی هغه د انسانیت سره محبت وي، د حقوق العباد سره محبت وي، د بشر سره چې کوم دی هغه سره محبت وي، نو زه وایم چې یاره د هغه سترګې به خامخا نم کېږي، د هغه سترګو نه به خامخا اوښکې تویېږي، د هغه زړه ته چې کوم دی هغه ته به تکلیف محسوسېږي. دا خپله باندې تجربه تاسو وکړئ، په خپله باندې چې کوم دی دا ویډیو تاسو ابزرو کړئ، دا ویډیو چې کوم دی تاسو وګورئ، شاید چې ستاسو زړه چې کوم دی هغه وجاړي که سترګې مو نه جاړي، زړه به مو تکلیف کې مبتلا شي. ټولو ته معلومه ده چې په شمالي علاقه جاتو کې د پښتونخوا چې څومره ملاکې دي یخني پکې ده، او شدیدترین یخني چې کومه ده هغه شروع شوې ده، عام ټایم پکې شته، په ځینو علاقو کې واورې ورېدلې دي. ډېر ماشومان جنکۍ د دې یخنۍ د وجې نه د سکولونو نه محروم، د پیزار، د جامې، د خوراک نه محرومه، او د هغوی بله سیله نه وي، غربت وي، د چا والد چې کومه دی هغه وفات شوی، د چا رور نه وي، د چا کور کې مشر نه وي، او هغې چې کومه دي داسې سرې سترګې ناست وي، داسې بې سرې بېچاره ناست وي، د بل لاس ته ګوري، یاره ګوري چې ما ته به څوک څه راکړي چې زه مطلب کپړې واچوم، زه ځان ګرم کم، زه پیزار واچوم، زه ښه څه وخورم. په دې تمه باندې ډېرې ماشومانو جینکو چې کومه دي هغه عمرونه تیر کړله. زه بله ورځ باندې زمونږ یونیورسټۍ کې څه پروګرام و، سیمینار و، په هغه کې به د بیګینګ باندې یعنې دا چې کوم سوالګیر دي یا دا بیک مانګ نه دا سوال چې کوي، خیرات چې غواړي، دا په دې کوڅو کې دا به تاسو وینئ. په ده باندې پروګرام و چې یاره دا ناسور زمونږ په ملک کې، زمونږ په معاشره کې ډېر زیات چې کومه دی پرمختګ کوي او روان دی، د ده روکتام به څنګه کېږي. نو ما ته پکې هم د خبرو مقرره کړې شوه، خو چې کله ما تقریر وکړ د هغه نه بعد چې کوم دی په سیمینار کې ټول پنجابیان ناست وو. ډېره انټرسټینګ خبره ده، پنجابیان ټول ناست وو، او زه چې کوم یو پښتون یم، یو دوه را سره نور پښتانه چې کومه دي په سیمینار کې ناست وو، یعنې موږ 3-4 پښتانه ناست وو. اب پنجابي چې کله خبره شروع کړه نو هغه دا خبره وکړه چې یاره بیګینګ چې کومه دی، سوال کول، خیرات غوښتل، چاته لاس چې کومه دی هغه نیول چې ماله 10 روپۍ را، ماله 20 روپۍ راکړه، دا په دې علاقو کې پنجاب، سند، کراچۍ، لاهور، په دې علاقو کې ډېر زیات دی. هر سړی چې کومه دی د چا وس بریږي هغه چې کومه ده د سوال او پیشه اختیار کړې ده. خو زه چې کومه دی افرین وایم، زه چې کومه دی شاباسۍ وایم پښتنو ته، د هغې غیرت ته، د هغې تربیت ته، د هغې حیا ته چې هغې ته روټۍ نه میلاویږي، د هغه باوجود چې کومه دی هغه سوال نه کوي، دا خپل شرم چې کومه دی محسوسوي، دا خپل حیا ته چې کومه دی د هغه حیا نیلام کېدل محسوسوي، لاس نه غواړئ چاته.
نو موږ تاسو غواړو چې داسې ګلان لکه دا ماشومه چې تاسو وینئ دا ذهن کې راولئ دا د ده په شکل کې زموږ په علاقو کې خور شته د ده په شکل کې ورېره شته خورزه شته د تره لور شته ګاونډی شته هغه موږ محسوس کړو هغه احساس راولو ذهن کې چې هغې سره داسې حالات راشي نو موږ نه به هینډل شي زموږ ذهن به هغه تسلیم کی نه نو تاسو ټولو ته درخواست دی چې د یخنۍ ته چې کوم موسم را روان دی په ده کې د خپل غریبانانو ملګرو رشته دارو ګاونډیانو د حقوقو خیال وساتئ دا د پیزار د هغې د جامې د هغې د چولهې د هغې د کټوې د هغه د خېټې د هغه د سر د هغه د سکول د تعلیم مدرسې خیال وساتو دا انسانیت دی دین مونږ ته دا ښایي اسلام مونږ ته دا وایي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا ویلي اخلاق عبادات حقوق العباد حقوق الله دا شیونه چې کومه دي تاسو ځان کې راولئ تاسو به یو بهترین مومن جوړ شئ نو په دې خبرو باندې عمل کول پکار دي او چې چاته دا ویډیو ښه لګېدلي ایز ا مسلمان ایز ا رور چې کومه دی مخې ته ملګرو سره شیر کې